ما جعل الله ندی ورکړي الله تعالی لرجل هیڅ سړي ته من قلبین دو زړونه په جوفه په نینی په نس د کې په داخل دی وجود د کې الله تعالی هیڅ سړي ته دو زړونه ندی ورکړي دا باطله خبره ده. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل او ندی ګرځولي الله تعالی ازواجکم خدی د تاسي اللائي هغه خدی تظاهرون منهن چې تاسو زهار کوي لدی سره د خپل خدی د دې له شاګانو سره د مور له شاګانو سره مشابه کوي امهاتکم هغه د تاسو من دي ندي. وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل أو ندقر ذولي الله تعالى أدعياءكم هغا كسان ستاسي زمن بلل دي أبناءكم أغاي دي تاسي أصلي زمن ندقر ذولي أغا دي تاسي زمن نسي كيداي تاسي دي غو بلرونا نسي كيداي أغا لا تاسي چمراس نسي ولاي دي دو بللو بخاطر تاسي لغو چخ نسي ولاي يغو خجي دي تاسي دغا نكي دي تاسي غورغاني نكي دي تاسي خجي دي غو من دي نكي ذلكم قولكم بأفواهكم الله تعالى وای ذالکم دا درې سره خبري دا خبره چې یو سره دوه زړونه لري دا خبره چې تد په ما باندې لکه د مور شاداسي او بیا د مور بولي او دا خبره چې زه د تا زوی یم ته د ما پلارې بیا زوی بولي پلارې بولي الله تعالی وای دا قولكم خبري د تاسو دي درې سره بأفواهكم د تاسو په خلو باندې دا صرف د خلو خبري دي دا حقیقت نه لري دا اصل نه لري. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله أو الله تعالى يقول الحق كوي حق خبره وهو يهدي السبيل أو دي لار كي خلوته لار حق ورتخي نو حق لار دغدا سيو سړی دوه زړونه نه لري تاسو په یو چا دا قدم لري دا دوه زړونه لري او حق خبره دا ده چې ښځه د مور له شا سره مشابه کړه جهاد نیو که دا د تا مور نه ده مور د هغه د ستجنې پیدا یې او چاته چې د زوی وویل نو ته د هغو پلار نه کېږي هغه د تا زوی نه کېږي د تا زوی هغه څوک ته ته د هغو چا پلار یې چې هغه د تا له نطبې پیدا ده. ادعوهم لآبائهم تاسو نسبت کوي د دې کسانو لآبائهم خپلو پلرونو ته هو اقسط عند الله نا هو ځکه خپلو پلرو ته نسبت کوي هو دا نسبت دی خپلو پلرو ته اقسط عند الله ډېره د انصاف خبره ده په نزد الله تعالی جل جلاله باندې. فإن لم تعلموا آباهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فإن لم تعلموا كن بيزني تاسي آباءهم پلرون دي چې پلار ته نسبت وکړي چې پلاني زوی پلار نه درته معلوم نو فإخوانكم في الدين نو دا کسان بیا د تاسي ورونه دي ديني ورونم دي د تاسي ورونه دي په دین کې نو ورور ورته وایه او مواليكم او د تاسي ديني دوستان دي نو دوست ورته وایه ورور ورته وایه داسې مو ورته چې د پلاني زوی هغه څوک چې پلار بلنه یو ته مې منسوبه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به نست پتاس باندې جناح هیڅ ګناه فيما أخطأتم به فوق نسبتونو کې چې تاسو په وو سره خطا سوي یاست ولكن ما تعمدت قلوبكم مگر ګناه په هغو شیانو کې دا چې د تاسو زړونو قصدن کړي نو اوس که څوک زید رضی الله تعالی عنه ته د محمد زوی ووایي صلی الله علیه وسلم په دې باندې څه کېږي قصدن که ورته وایي بیا ګناهګارېږي. وکان الله غفورا رحیما او د الله تعالی جل جلاله غفورا بخونکی ده خطایي تاسو ته در وبخله رحیما مهربانه ده النبي پیغمبر اولا ډیر حقدار ده ډیر لایق ده په تصرف کولو کې بالمؤمنین په مؤمنانو کې من انفسهم تر ځانونو دي وازواجه امهاتهم او بیان دي پیغمبر علیه السلام دا من دي مسلمانانو دي دغه سی ور باندې حرام دي لکه من دي دغه سی تعظیم احترام ور باندې واجب فرض لکه دي مندو دغه سی له ضرر ځان سات له ضرر چخ ځان ساتنه ور باندې واجب ده لکه لمن دي مندو. وأولو الأرحام أو قريبان سدي بعضهم جن دي أولاد دير حق دار دي ببعض فمراس دي جنو نورو في كتاب الله في كتاب دي الله كي من المؤمنين دير حق دار دي لنور مؤمنان وشخا والمهاجرين أو لنور مهاجران وشخا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا مگر الله تعالى واي دغا ورور ولي ستاسف ما بين كرا ولي فدي كدار واد أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ستاسو لخبلو دوستانو سر نيكي وكي میراث خو د دغه ورورولي په اساس څوک نشي وړای میراث به د قرابت په اساس وروړي خو څوک چې د چا سره دوستي ورورولي لري نو هغه بیا کولی شي له هغو سره نیکي وکړي په ژوند کې یو شی په تحفه کې ورکړي یو شی په هدیه کې ورکړي او که دی مړ کېږي
بیا هغه خپل څوک چې د ورور بللی ده دوست ده هغو ته وصیت وکړي خو په میراث کې ورسره کېدای نه سي. الله تعالی کان ذلک فی الکتاب مسطورا کان ذلک دغه حکم چې میراث په قرابت باندې وړل کېږي حقداري د میراث تر قرابت اړه لري په دغسې دوستي او دغسې ورورولي باندې چې سړي خپله ورورولي راوسي نو دا په دې باندې میراث نه وړل کېږي. دا حکم په الکتاب مستورا دا په لوح محفوظ کې لیکل سوی ده. واذ اخذنا من النبیین میثاقهم واذکر او یاد که ای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته بیان که اذ هغه وخت اخذنا من النبیین میثاقهم اخذنا سوا مخستل من النبیین له پیغمبرانو څخه میثاقهم هغه پوخ تړون د دوی ومنك او لتا چم تړون واخستل اے محمد رسول الله ومن نوح او لنوح علیه السلام چم واخستل وابراهیم او لابراهیم علیه السلام چم واخستل وموسی او لموسی علیه السلام چم واخستل وعیسی ابن مریم او لعیسی زوی دی مریم چخم واخستل. واخذنا منهم میثاقا غلیظا واخذنا واوام خستل منهم لدی پیغمبرانو چخه میثاقا اغا پوخ تړون غلیظا سخت محکمم جنې واخستل. یسأل الصادقین تر څو چې وپوښتي الله تعالی الصادقین هغه رښتیني پیغمبران عن صدقهم د دوی له رښتیاوو څخه چې د تاسې رښتیا تاسې رسولي وکیه او خلکو منلي وکیه. واعد للکافرین عذابا الیما واعد او تیار کړی ده الله تعالی للکافرین هغه کسانو ته چې هغه په پیغمبرانو کافران دي عذابا الیما عذاب دردونکی الله تعالی ورته تیار کړی. چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه په روژه کې بخښنه د ګناه له رب نه غواړه په